السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ په خپل موبایل کې دغه شان ښایسته تصویران ایډیټ کړئ او خپل موبایل کې سیو کړئ نو تاسو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ په موبایل کې دغه شان تصویران ایډیټ کړو. کو ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک هم ورکړئ او داسې ښایسته ویډیوګان لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته ضرور رسیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به اول په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کوئ او دغه اپلیکیشن به تاسو انسټال کوئ. نو دلته به تاسو سرچ کوئ فوټولیب به ولیکئ او دغه به تاسو سرچ کوئ. نو دلته به تاسو ته دغه اپلیکیشن مخې ته راشي. نو په دغه به تاسو کلیک وکئ او دغه به تاسو انسټال کوئ. چې کله مو انسټال کو دا به تاسو د موبایل سکرین ته راشي. نو تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن ما انسټال کړی دی. نو دغه باندې مو بیا کلیک وکئ. دغه چې کله تاسو کلیک کو نو دغه به کولاو شي او دلته تاسو ګورئ چې دغه اپلیکیشن دی ما خپل موبایل کې کولاو کو. نو تاسو به ول خپل انټرنیټ آن کوئ بیا به دغه اپلیکیشن کولاو کوئ او دغه آپشن به تاسو کلیک کوئ. چې دغه آپشن مو کلیک کو دلته تاسو ګورئ چې دغه تصویر تاسو ته په موبایل په سکرین باندې ښکاري. نو تاسو به دغه تصویر باندې کلیک وکئ. چې کله هم دغه تصویر کلیک کو دلته بس تاسو د موبایل تصویران راواوړي. چې کوم تصویر تاسو غواړئ ایډیټ کړئ تاسو به په هغه تصویر باندې کلیک وکئ. نو زه غواړم چې دغه تصویر ایډیټ کم په دغه باندې مې کلیک وکړو بیا به تاسو دغه آپشن کلیک کړئ. چې دغه آپشن مو کلیک کو دلته اوس تاسو ګورئ چې دغه تصویر به اتوماتیک دغسې ایډیټ شي دغسې به جوړ شي. نو دغلته تصویر تاسو وکته چې تصویر ایډیټ شو. نو په یو کلیک باندې تصویر ایډیټ شو. کو تاسو بیا غواړئ دغه تصویر خپل موبایل کې سیو کړئ نو دغه 3 ډاټ به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم دغه 3 ډاټ کلیک کړه دغه سیو ټو ډیوایس به کلیک کړئ او په دغه پسې به تاسو بیا دغه ډاونلوډ باندې کلیک وکئ. نو تاسو ګورئ چې دغه ډاونلوډ آپشن دی په دغه به کلیک وکئ دغه تصویر بس تاسو موبایل کې سیو شي. نو ګرانو دوستانو امید لرم تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکئ او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته راورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.